د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک کېدل. له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې له لاسلیک کېدو د پخواني ولسمشر حامد کرزي ملاتړ او د پاکستان صدراعظم هند په ګډه پوله د تاوتریخوالي په زیاتولو تورنوي. ګران لیدونکو سلام. د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1495 کال د تلې میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د روان میلادي کال د سپټمبر میاشتې له 22مې نیټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافق لیک لاسلیک شو. د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې دغه سند به ډیر ژر د ولسمشر غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک او د اجرا وړ شي. د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې دغه سند عملي کولو ته ژمن دی، خو لا هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او وایي په کامله توګه د افغانستان د ملي حاکمیت د یادې لپاره خپله سیاسي مبارزه جاري ساتي. تر نږدې 2 کلونو مذاکراتو وروسته بالاخره د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړلیک نهایي او د دواړو خواو له لوري لاسلیک شو. الله اکبر الله اکبر. د سولې عالی شورا له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات د افغانستان په خیر بولي او وایي چې دا توافقات به د سولې د ټینګښت لپاره مرسته وکړي. د حزب اسلامي له هیئت سره اوږده بحثونه شوي، په نتیجه کې یو داسې توافق ته رسیدلی یو چې انشاء الله د ملي منافعو په رڼا کې به د دواړو خواو په ګټه وي. د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې ډیر ژر به دغه سند د افغانستان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په واک کې ورکړل شي چې تر لاسلیک وروسته به عملي اجرا شي. مذاکرات صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان نهایی شد و موفقیت انجامید و امروز امضا شد و انشالله در اسرع وقت از طریق امضای رهبران دو طرف نافذ خواهد شد. با مجردی که این موافقتنامه امضا میشه، مری اجرا میشه، ما در برداشتن تمام تحریمات و تعزیرات اقدام میکنیم. ما زمینه برگشت باعزت و مسئول رهبری و اعضای حزب محترم اسلامی را فراهم میسازد. د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې په دې سند کې هیڅ ډول شخصي، ګروهي او په قدرت کې د شاملېدو غوښتنه نه ده شوې، خو وایي چې د سولې د مذاکراتو له کامیابۍ وروسته هم په افغانستان کې په بشپړه توګه د ملي حاکمیت د اعادې او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي. در این مذاکرات هیچ چانه‌زنی در رابطه با سهمگیری در اقتدار و یا کرسی ها نبوده و من به ملت عزیز و شریف خود این اطمینان را دوباره تکرار میکنم و این پیمان میبندم که حزب اسلامی افغانستان بر تعهدات خود کماکان استوار و پابند است و تا اعاده کامل استقلال و اعاده کامل حاکمیت ملی کشور مبارزه خواهد کرد و هدف حزب اسلامی افغانستان به مثابه سخنگوی از سخنگویان ملت شریف افغانستان مبارزه تا خروج آخرین سرباز خارجی از کشور ماست. له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې توافقنامې له لاسلیک څخه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا سفارت ملاتړ کړی دی. افغان حکومت پر طالبانو غږ وکړ چې د حزب اسلامي په څیر سوله وکړي. حنیف اتمر چې له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې د لاسلیک په مراسمو کې خبرې کولې وایي چې نړیوالو د حزب اسلامي پر مشر او غړو د بندیزونو د لرې کولو ژمنه کړې چې باید عمل پرې وکړي. په ورته مهال د سولې عالی شورا رئیس پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې له حزب اسلامي څخه په الهام اخیستو د سولې له بهیر سره یوځای شي.
له حزب اسلامي سره د افغانستان حکومت د سولې سند تر لاسلیک وروسته د ملي امنیت شورا سلاکار له نړیوالې ټولنې غواړي څو د بین الافغاني مذاکراتو زمینه برابره کړي. حنیف اتمر اوسنۍ جګړه پردۍ او پر افغانانو تحمیل شوې بولي او ټینګار کوي چې نړیوال باید افغانانو ته د سولې بین الافغاني شرایط برابر کړي. زموږ جنگ هیڅکله داخلي نه دی او نه وي. پر موږ دا جنگ تحمیل سوی دی او موږ غواړو چې دنیا هغه شرایط برابر کړي چې افغانان وکولی سي د بین الافغاني لارې سره خپلو منځو کې صلح وکړي. د ملي امنیت شورا مشاور وایي نړیوالو ژمنه کړې وه چې له حزب اسلامي سره د سولې د توافق په صورت کې به د دې حزب پر مشر او غړو وضع شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړی وایي اوس هغه وخت راغلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دایمي غړي د دې ژمنې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي. موږ ته یې وعده راکړه که چیرې تاسې موافقې ته ورسېږئ موږ به ټول هغه تعزیرات او تحریمات چې غواړئ چې لرې یې کوي هغه به در سره همکاري وکړو چې لرې سي. په دې کې زموږ سره ملل متحد سازمان او د اروپا ټولنه هم ډېره کلکه ودرېدله. زه غواړم د دوی ټولو سره مننه وکړم او دا غوښتنه نن د دوی سره وکړم چې بلې موږ دا موافقه امضا کړله. اوس وخت د دې رسېدلی دی چې تاسې ټول هغه منطقوي او بین المللي شرایط چې د دې موافقتنامې د کامیابۍ دپاره ضروري دي د هغوی دپاره هغه مرسته راسره وکړئ چې تاسو وعده کړې وه. په ورته مهال د سولې عالي شورا رئیس وایي چې جګړه د حل لار نه ده او له وسلوالو طالبانو غواړي څو د حزب اسلامي په څیر د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو ته حاضر شي هغه مسئله چې د ملي امنیت شورا مشاور هم پرې ټینګار کوي. این یک حقیقت مسلم است. جنگ جزء و ایرانی ارمغان دیگر ندارد. بران من بار دیگر از همه مخالفین میخواهم که حزب اسلامی افغانستان را نمونه قرار داده و تلاش نمایند تا از راه صلح و مفاهمه و هدف خود نایله. د جنگ او وروروژنې څخه لاس واخلئ. د پاکستانیانو او خارجیانو د منګلو څخه او د تروریستانو د منګلو څخه ځان خلاص کړئ. افغانستان اساسي قانون رعایت کړئ. هغه شیانو ته چې مو د حزب اسلامي سره ژمنه وکړله چې پر ولاړ یو ستاسو سره هم حاضر یو چې پر ودرېږو. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې مذاکرات داسې مهال نهایي او د سولې هوکړلیک لاسلیک کیږي چې تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره چې د جګړې اصلي اړخ جوړوي د سولې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په ورته وخت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړلیک هرکلی کوي. کرزی وایي له روانو ناخوالو د وتلو یوازینۍ لار خبرې اترې دي او له طالبانو یې هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر شي. حامد کرزی وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل اهداف لري خو افغانان دې هم خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره پرېږدي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې د خپل واکمنۍ په دوره کې له حزب اسلامي سره څو پړاوه خبرې اترې درلودې له دې ډلې سره د ملي یووالي حکومت د سولې هوکړلیک د سولې په برخه کې مهم ګام بولي. کرزي د کاتب پوهنتون د فارغ شوي محصلینو په غونډه کې د خبرو پر مهال له حزب اسلامي سره د هوکړلیک لاسلیکولو هرکلی وکړ او له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لارې خبرې اترې وبللې. حامد کرزي له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې جګړه پرېږدي او د سولې لپاره له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. ما از این اقدام بسیار نیک و بجا استقبال میکنیم. این را به خیر افغانستان میدانیم. پروسه صلح است و پروسه صلح ما از آن همه ملت افغانستان است. امیدوار هستیم که به مو اندیشه‌ای که ما داریم برای صلح و صفا و آرامش خاک ما به اون قدم مؤثر دیگر هم گذاشته شود و این تطبیق شود و باز هم از تحریک طالبان خواهش میکنیم که اونام حاضر به صلحشان و بیاین تا خاک ما صاحب آرامش و زندگی آسوده شود. کرزی وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل اهداف لري خو افغانان هم خپل اهداف لري او امریکایی باید پر وړاندې خنډ جوړ نشي. هر برنامه بزرگی که دارن، هر رقابت هایی که دارن،
و این رقابت ها را از خاک ما تطبیق میکنن به طرف اطراف خاک ما. ما هم برنامه خود را تطبیق کنیم. برنامه ما صلح و صفا در کشور ماست. برنامه ما ترقی کشور ماست. برنامه ما سر کار بودن جوانان کشور ماست. برنامه ما یک افغانستان است که در او همه ما صاحب باشیم. یک افغانستان است که دموکراسی داشته باشد. په همدې حال کې کرزي په تکرار سره په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې فساد ته په اشارې سره وویل چې بهرنیانو په ځانګړې توګه امریکایانو په 2009 کال کې پرې د اجرایي ریاست د منلو هڅې وکړې، خو دا چې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف و ده ونه منله. اگر با امرای ما موافقه کنی که تو رئیس جمهور باشی و رئیس اجرایی با امرایت قبول کنی، ما تو را 51.7 کامیاب میسازیم. و اگر موافقه نکنی ما تو را 47 چند میسازیم. ما گفتم ما دو نتیجه گرفتیم در انتخابات خود. حساب که شده در حساب که یک نتیجه میبره. در حساب انتخابات ما دو نتیجه برآمده بود. یکیش 51.7 بود، دیگهش 47 چند. ما گفتم لخیر ما موافقه نمیکنیم، خلاف قانون اساسی افغانستان است. د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ستونزې د هواري لپاره هم اجرایي ریاست د امریکا په غوښتنه او ټینګار رامنځته شو. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافق لیک په اساس د اجرایي ریاست وخت پای ته رسیږي او په تازه کې ملي شورا او ګڼو سیاسیونو د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره د عنعنوي لویې جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده. په کابل کې لسګونو کسانو له حزب اسلامي سره د سولې مخالفت وکړ. په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کېدل له افغان ملت سره ستر خیانت بولي او وایي چې له دا ډول ډلو سره هوکړه سوله نشي راوستی. بل پلو د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې ملاتړي دغه تړون د هیواد په خیر او د سراسري سولې راوستلو لپاره پیلامه بولي. د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه د هیواد په کچه له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخ شوې. دلته په کابل کې د افغانستان پیوستون ګوند له اسلامي حزب سره د سولې هوکړه د افغان ملت سره خیانت او د هیواد د بربادۍ نوی باب بولي. دغه ګوند له اسلامي حزب سره د سولې هوکړه لیک د امریکا له سیاستونو یوه برخه بولي او وایي چې امریکا غواړي حکمتیار او د هغه جنګیالیو ته د قضایي مسؤلیت په ورکولو سره د خپلو جنایتونو حلقه پراخه کړي. صلح هیچ وقت با قربانی کردن عدالت به دست نمی آید. امی رقمی که دمی 15 سال گذشته با بخشیدن و نصب جنایتکارا و غداران و قاتلین ملت افغانستان به یک سلاخخانه و فسادکده تبدیل شد. پیوستن راکتیار وطن ما را از بیشتر سوگوارتر و بربادتر و ویرانتر خواهد کرد. اعتراض کوونکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې له دا ډول ډلو سره هوکړه په هیواد کې سوله نشي راوستی. د امریکا د نیویارکر دولت یو ځل بیا غواړي چې د ګلبدین نوم تر سوري لاندې زموږ هیواد ته راوړي او د عین و غین دولت ته دا هیڅ توپیر نه کوي چې د دې په قطار کې یو بل جنایتکار اضافه شي. جنایتکارایی است که از عاملین قتل کشتار دهها هموطن ما در جریان جنگی‌هایشان است و نمیخواهیم که یک بار دیگه این قاتل مردم افغانستان بیاید و سر مردم افغانستان جا حکومت کنند. صحیح میشن به نام صلح و غیره و چیزا بیخی غلط است. کلش یک سازش است، یک بازی سیاسی است. هیچ وقت ما نمیخوایم که همچون جنایتکار خائن در حکومت سهیم باشه. بل پلو بیا یو شمېر جهادي څیرې او د خلکو استازي له دغې هوکړې ملاتړ کوي. دلته د کابل د چاردي اوسیدونکي سره راټول شوي او له حزب اسلامي سره سوله د افغانانو په خیر او په هیواد کې د سراسري سولې لپاره مثبت ګام بولي. او موږ له دې صلح نه اوله اعلان کړی، بیا هم اعلانوو چې موږ د صلح په خاطر 2 میلیونه شهیدان ورکړي د افغانانو. بیا موږ د قربانۍ ته حاضر یو. هېڅوک انشاءالله د دې صلح مخه نسي نیولی.
افتخار تاریخی در کشور هستیم که یک جریان سیاسی که طی سالیان متمادی گویا از نظام دور مانده بودند، امروز خوشبختانه زمان رسیده که با موافقتنامه صلح راه باز میشه برای همه مخالفینی که متعلق به این مردم افغانستان است. د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ سوله په یو شمېر ولایتونو کې هم له هرکلي سره مخ شوې او د خلکو ترمنځ یې په هیواد کې د سراسري سولې لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي. افغانستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د ټولو جنګیدونکو ډلو مشران او اصلي پټنځایونه په پاکستان کې دي او نړیواله ټولنه باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي. سرور دانش وایي د مهال لس ترهګرې ډلې په افغانستان کې جنګیږي چې اصلي پټنځایونه یې په پاکستان کې دي. افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د هغو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي چې د افغانستان او نړۍ امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان په استازیتوب د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د ملګرو ملتونو کلنۍ اسامبلې ته وینا کوله وویل د افغانستان پر وړاندې نااعلام شوی جنګ د افغانستان مشکلات زیات کړي او افغانان د ترهګرو ډلو له شدیدو بریدونو سره مخ دي. د نوموړي په وینا ترهګرو ډلو له افغان حکومت او خلکو د ژوند مهم فرصتونه اخیستي دي. فعلا بیش از 10 گروه تروریستی در افغانستان علیه ما می جنگند که همگی برای ایجاد مانع در پروسه دولتسازی و جلوگیری از استقرار صلح و ثبات از بیرون افغانستان وارد کشور ما می شوند. یکی از اهداف عمده آنان سرکوب دموکراسی، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان است. سرور دانش وایي نړیواله ټولنه باید د ترهګرو پر وړاندې نړیواله مبارزه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي او په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او ترهګر په ښو او بدو ونه ویشي. د نوموړي په وینا ټولې ترهګرې ډلې له بهره افغانستان ته راځي او نړیوالو ته معلومه ده چې اصلي پټنځایونه چیرته دي چې باید له منځه یوړل شي. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در جنگ افغانستان به از بین بردن پایگاه‌های امن تروریستان در خارج از افغانستان توجه شود. ما از دولت‌ها می‌خواهیم که در مبارزه با تروریسم تعهدات بین‌المللی خود را صادقانه اجرا نمایند. ما در این رابطه از شما می‌پرسیم که رهبران پیشین القاعده و طالبان در کجا اقامت داشتند و در کجا کشته شدند و همین اکنون رهبران طالبان و گروه حقانی در کجا هستند و تجهیز، آموزش و تمویل آنان در یک جنگ تمام عیار از کجا و چگونه صورت میگیرد. د نوموړي په وینا افغان حکومت په وار له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي خو پاکستان په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ما بارها از همسایه خود پاکستان خواسته ایم تا پناهگاه‌های شناخته شده تروریست ها را از بین ببرد، اما متاسفانه هنوز هیچ تغییری را در وضعیت شاهد نبوده ایم. افغانستان همواره خواهان روابط صلح‌آمیز با همه کشورهای منطقه بوده است، اما حکومت وحدت ملی حق مشروع خود می‌داند که هر اقدام لازم را برای حفاظت و دفاع از مردم خود انجام دهد. سرور دانش وایي چې روانه جګړه او ترهګري د دې لامل شوي چې په افغانستان او نړۍ کې د کډوالۍ کړکېچ رامنځته او ګڼې نورې ستونزې پیدا کړي. هغه وایي نړیواله ټولنه باید د کډوالۍ د عواملو ریښې چې ترهګري، جګړه، فقر او بیکاري د له منځه یوسي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره کومک وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت دریځ داسې مهال دی چې د پاکستان صدراعظم بیا ویلي دي چې د افغانستان د ستونزو د حل یوازینۍ لاره له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې دي. له پاکستان نه راستانه شوي کډوال چې د لغمان ولایت په یوه پراخه دښته کې میشت د ژوند له ټولو اسانتیاو بې برخې دي. لسګونه دغه کورنۍ چې په خیمو کې ژوند کوي وایي حکومت یې دغلته کار ته نه پرېږدي او نه ورته د سرپناه ستونزه حل کوي. کډوال وایي پر سرپناه سربیره په دې دښته کې د اوبو، روغتیایي مرکز، مکتب او مدرسو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي.
له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له دې امله پر حکومت نیوکه کوي. دغه راستنه شوي کډوال وایي د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري او له هغې اوبو څخه استفاده کوي چې څاروي او نور حیوانات ترې استفاده کوي. دغه کډوال چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اړوند په یوه سیمه کې ځای پر ځای شوي وایي چې تر 500 ډېرې کورنۍ دغلته میشت شوي خو پراخې ستونزې لري او حکومت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. دولت نه دا غواړي سرپناه راته جوړه کړي. څه نه لرم زه خپله 2 روپۍ نه لرم زه ورور سرپناه واخلم پې یا جای پې واخلم خو نو څه وکړم. 10 نفره په کور کې مولا که ورته وګوره د وړو پیسې مولا که لرم نیمه بوجې وړو مې کور کې هغه جای مې راوړي دي هم خلاص نور لکه د خدای له دې څه نشته. نه کار ته پرېږدي نه هغه ته پرېږدي نه څاګانې شته نه اوبه شته دغه دی لاندې خور دا څښا اوبه څښو دا دی غویي او د هغه دی هغه دی او بس دا تکلیفونه دي بس هېڅ نه لرو چې پالو کې اوسېږو چې موږ ته د ملي پیوستون باید د څاګانې وهي او موږ ته دلته کوټې واچي چې کوټې وانه چې موږ بالکل دلته نور زادګۍ بیخي د خپل ژوند پورې پټایو. د دغو کډوالو ماشومان چې له خپلو درسونو څخه محروم پاتې وایي تر 1 میاشتې زیاته موده کېږي چې راستنه شوي خو د ښوونځو او مدرسو درسونه ترې پاتې دي. دوی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځیو زده کړې تر نیمایي رسولې وې خو په خبره یې دلته اوس ښوونځي نه لري. د اوبو مشکل لرو هلته په پاکستان کې بس پولیس ونیوی راکوشه مهاجره دلته راته مهاجر سو هلته مهاجر سو خپل وطن کې مهاجر سو نو موږ به اخر چا ته وایو چې موږ سره مرسته وکړي. موږ باید چې دا ملي اردو موږ سره مرسته وکړي. موږ دا پولیس اخر د پولیس ته خو موږ احتاج وي باید چې دوی موږ سره مرسته وکړي. پاکستان خو 15 سنه دلته موږ چې کله جوړ شو دلته حکومت رافي نه تعلیم شته نه مدرسې شته نه سکولونه شته چې سبب پکې وای بس بې تعلیمه ګرځو بس نه پورنه سادهګي. هاخوا د لغمان ولایت د مهاجرینو ریاست بیا د دغې خلکو په میشت کېدو نه خبرې ښیي او وایي چې یاد کسانو ورته مراجعه نه ده کړې چې د مهاجرینو ریاست ورسره مرسته وکړي. مسؤلان وایي چې دغلته میشت شوي کسانو له تثبیت وروسته به ورسره مرسته وکړي. زموږ وظیفه دا ده که چېرته دوی مونږ ته راشي درخواست وکړي او دوی سره هغه بیعرف فرمي وي او یا بېجایه شوي وي د یو ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته یا د یو ولایت نه بل ولایت ته نو مونږ کولی شو دوی سره کومک وکړو خو مونږ ته یې مراجعه نه ده کړې نو په لحاظه مونږ له دونه آګاهي نه لرو نو دومره خبر یو چې هلته یې اړولي خو د مهاجرینو په حساب مونږ سره دغه نه شته او که کوم کور د پاکستان نه هم راغلي کېدی شي هلته یې اړولي د دې په خاطر چې هغه ځای ونیسي ځان ته کوم سرپناه جوړه کړي خو مونږ ته یې مراجعه نه ده کړې. د پاکستان حکومت د فشارونو له امله په دغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي چې له امله یې هیواد ته د راستنېدو هوډ کړی. اوس مهال په لغمان ولایت کې تر 4000 ډېر کډوال شته چې له ستونزو سره مخ دي او د استوګنې نمرې هم ورته نه دي ویشل شوي. د ملي امنیت کارکونکي په هرات کې د وسلوالو طالبانو د ډیره اندازه وسلو د نیولو خبر ورکوي. مسؤلان وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو 149 میله وسله نیولې چې غوښتلې له خوست ولایت څخه د هرات شینډنډ ولسوالۍ ته انتقال کړي. د هرات والي په وینا دغه وسلې د کویټه شورا په مرسته د حقاني ډلې له لورې وسلوالو ته ورکړل شوي چې وسلوالو غوښتل د دغه وسلو څخه په استفادې تروریستي بریدونه وکړي. چارواکي وایي چې د وسلو د انتقال په تورې یو کس هم نیول شوی. خواستن از طریق مناطق مرکزی اینا را انتقال بدن تا از چشم مسئولین دورتر باشه. با ولایت غور آورده شده، یعنی تا ولایت غور آورده شده توسط یک اراده موتر فلاین کوچ با پای خود موتر و بعدش باز از ولایت غور این موتر در داخل یک لاری بارگیری شده. گویا این موتر خراب است به خاطر جور کردن میبریم به یک شکل بهانه به شهر هرات انتقال میگردید که از طرف مسئولین امنیتی ولایت هرات این موتر تحت تعقیب قرار داشت. از ولایت غور که به طرف هرات حرکت کرده بود تحت تعقیب بود. بهرني خبرونه به تر لږ ځان وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست.
پاکستان تور پورې کوي چې هند پر ګډه پوله ځواکونه په بېساري ډول ډیر کړي او ګواښ کې دغه کار تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پاکستان صدراعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي چې نوې ډیلي خبرو ته هم داسې شرایط ایښي چې دوی نشي منلی. نواز شریف پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کړې چې په سویل ختیځې اسیا کې د تاوتریخوالي ډیریدونکی خطر له پامه غورځولی دی. شریف ویلي هیواد له هند سره سیالي نه کوي خو د ګواښونو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ تر هغه وروسته ډیر شو چې یوه ډله وسلوالو په کشمیر کې د هند په یو پوځي مرکز برید وکړ او 18 هندي پوځیان یې ووژل. دغه برید چې هند وايي پاکستان کې پلان شوی د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې چین او ګڼو نورو هیوادونو لخوا وغندل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د شمالي کارولینا ایالت په شارلوټ ښار کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. سیمه ییز چارواکي تر هغه وروسته د بیړني حالت اعلانېدو ته اړ ووتل چې سلګونو کسانو د پولیسو لخوا اړمه ورځ په ډزو سره د یو تورپوستي ځوان تر وژل کېدو وروسته 2 پرله پسې ورځې په تاوتریخجنو لاریونونو لاس پورې کړ. ویل کېږي لاریونوالو پر پولیسو ډبرې ورولې او د دې ترڅنګ یو شمېر هټۍ او موټرونو ته هم اور ورته کړی دی. د کارولینا ایالت پولیسو د لاریونوالو د خورولو لپاره اوخلن ګاز کارولی او خبرداری ورکړی چې ورانکاري به ونیسي. 43 کلن سکاټ دریم تورپوسته دی چې په تېره یوه اونۍ کې د پولیسو لخوا وژل کیږي. پاکستان باید د خپلو خیانتونو پایله وویني. دا څرګندونې هغو امریکایي سناتورانو کړي چې کانګرس ته یې په تور لیست کې د پاکستان د نوم د شاملولو طرحه وړاندې کړې ده. دغه طرحه د کانګرس دوو جمهوري پالو جوړه کړې ده. دوی وایي پاکستان د باور وړ نه دی او په تېرو کلونو کې د امریکا د دښمنانو ملاتړ او ملګرتیا کړې ده. د طرحې له مخې د امریکا ولسمشر 3 میاشتې وخت لري چې له ترهګرۍ سره د پاکستان د ملاتړ د تور په اړه کانګرس ته ریپورټ وړاندې کړي. د امریکا کانګرس کې 13 میاشت پر پاکستان د 300 میلیونه ډالر مرستې درولو پر موضوع هم بحثونه شوي وو. د چین صدراعظم لی کیچیانګ په یو رسمي سفر کاناډا ته رسیدلی دی. هغه اوتاوا ته په رسیدو سره رسنیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر پخو بنسټونو ولاړې دي او پراختیا ته یې ښه زمینه برابره ده. ټاکل شوې د دواړو هیوادونو مشران د لیدنو پر مهال په بېلابېلو برخو کې د همکاریو ګڼ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. چین د کاناډا دویم ستر سوداګریز ملګری ګڼل کیږي او تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه پر 60 میلیارډ ډالرو واوښته. دا په تیرو 14 کلونو کې کاناډا ته د چین د صدراعظم لومړی سفر دی او ټاکل شوی له دغه ځایه کیوبا ته ولاړ شي. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. ستاسو ښه وخت.